بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، موږ د خپلې ځواني ساتنه هله کولی شو چې پاک لمني غوره کړو او د بد لمني د فساد او د منکراتو نه ځان وژغورو. څوک چې پاک لمني نه غوره کوي، نو د پاک لمني د نه غوره کولو تر ټوله لویه بدي دا ده چې زنا ډیره لویه ګناه ده، او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه ګناه کې اخته وه، هغه ګناه له هغوی نه مخکې هیڅ قوم نه وه کړې. له همدې امله هغوی ته تر ټولو سخته سزا الله رب العزت ورکړه، چې جبرائیل علیه السلام هغه ټول کړی آسمان ته پورته که او د هغه ځای نه یې الټه یا چپه بیرته په ځمکه باندې وغورځوه. الله رب العزت تباه و برباد کړل، ځکه هغوی احساس د مسئولیت نه و کړی. هغوی د لوط علیه السلام وینا نه وه اورېدلې. هغوی د شیطان په لاره باندې روان ول، د خپل مسلک او د خپل هغه دندې د شیطان لارښوونې ګرځولې وې چې هغه یې عملي کولې، نو ځکه الله دوی تباه او برباد کړل. نو آیا له زنا څخه د بچ کېدو لپاره همدا خبره بس نه ده چې له هغې نه ډېرې خطرناکې ناروغي پیدا کیږي او شپه او ورځ په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې د هغې رټنه اورو او هغه لولو؟ تاسو راشئ د الله رب العزت کلام پرانیزئ چې الله رب العزت څه ویلی دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې هغوی د زنا په هکله څه وایي. نو درنو ځوانانو، راشئ پاک لمني غوره کړئ، د بد لمني نه ځان وساتئ. الله به عزت د دنیا او د آخرت درکړي. او هغه ځوانان چې په خپل ځواني دوکه شوي، د دنیا ژوند او د دنیا خواهشات ژوند ګڼلی او آخرت یې هیر کړی دی، هغوی په دنیا کې هم رسوا دي، نه کم عزت لري، نه کم ارزښت لري، او په آخرت کې به د الله رب العزت په عذاب کې گرفتاره وي او ټول به پیژني چې دا هغه فلانی ځوان دی چې په فساد، منکرات او په فجایو کې ژوند تیروه. څوک چې په دې خطرناکو ګناهونو کې اخته دي، آیا دا ورته معلومه نه ده چې سبا ته به د الله په وړاندې ودرېږي او الله څه ډول عذاب ورته تیار کړی؟ په دې نه پوهیږي؟ آیا پر دې نه پوهیږي چې سبا ته به د دوزخ په اور کې سوځي؟ آیا په دې نه پوهیږي چې د دې نه به د دوزخ خاشاک او خس جوړیږي؟ آیا دا ورته معلومه نه ده چې حتما مرګ راځي او د دروازه به ډبوي؟ الله ته به بیا څه جواب وایي؟ نو راشئ ګناهونه پرېږدئ، ګناهونو ته شا کړئ. که تروسه پوه نه وئ، اوس په حق باندې پوه شئ. الله ته ریښتینې توبه وباسئ، تر څو چې الله رب العزت ستاسو ګناهونه معاف کړي او هغه مسئولیت چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې د مسلمان په صفت باندې لري، هغه تاسو ادا کړی وي. یو شاعر خپل نفس ته خطاب کوي او وایي: ای نفسه، آیا هغه وخت نه دی راغلی چې ځان پوه کړم او ګناهونه پرېږدم؟ بد کارونه په ډیر شوق سره کوم، خو نیک کارونه له زړه څخه نه بلکې په شنه زور یې ترسره کوم. تر ټولو لوی جاهل هغه دی چې د خپلې هرې نفسي غوښتنې پیروي کوي. راتلونکې ورځ له عبرت نه ډکه ورځ ده، او که سړی غواړي چې عبرت واخلي، نو مرګ تر ټولو لوی عبرت دی.
یو وار خو مرګ ته خپلو سترګو کې وګرځوه. شپې چې کله د خپل بستر ته ورځې او هلته ویده کیږې، داسې وګڼه چې زه به نن شپه مرم، الله رب العزت حضور کې به درېږم، زه به الله ته څه ځواب وایم. یو وار خو د مرګ نه عبرت واخله. نو ګرانه ځوانه، راشه د الله رب العزت پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوره. په دین باندې د خپلې ځواني ساتنه وکړه، په قرآن باندې د خپلې ځواني ساتنه وکړه. دا نه چې د خپله ځواني په دې کې مصرف کړي چې په ټوله ورځ او په ټوله شپه په منکراتو، فجایو او بدبختیو کې اخته او د خپل نفس او د خپلو خواهشاتو تابعدار ګرځېدلی. نه، علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کم خلک چې د اخلاقی فساد نه ځان نه بچ کوي او په ګناهونو کې ډوب وي، الله رب العزت ورته جاهل، ناپوه او په نشه کې ډوب ویلی دي. الله رب العزت د لوط علیه السلام د قوم په اړه فرمایي په سورة نمل کې 55 آیت کې بل انتم قوم تجهلون. حقیقت دا دی چې تاسې سخت د جهالت کار کوئ او په جهالت و ناپوهي کې پراته یاستئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة حجر کې 82 آیت کې فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا په روح قسم ای پیغمبره، په هغه وخت کې پر هغوی یوه نشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له صده وتلي ول، عقلونو یې کار پریښی و. همدارنګه الله رب العزت په سورة هود کې 88 آیت کې فرمایي الیس منکم رجل رشید. آیا په تاسې کې څوک هوښیار سړی نشته چې دا زما خبرې واوري؟ همدارنګه الله رب العزت په سورة یاسین کې فرمایي ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. الله وایي که موږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، مخ به ټول هوار شي، سترګې به څټ طرف ته راشي، بیا دې دوی د لارې خواته په ځغاستلو وګوري، څنګه به دوی لار وویني، لار نشي لیدلی. همدارنګه الله رب العزت په صورت اعراف کې 84 آیت کې فرمایي فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. الله فرمایي چې تاسې خو هغو قومونو ته وګورئ چې هغوی جرم کړی او د هغوی انجام او د هغوی عاقبت څنګه شو. هغوی داسې مجرمین ول، د الله یې نه وه اورېدلې، د الله د رسول یې نه وه اورېدلې، نو الله رب العزت په هغوی باندې د خپل عذابونه راوستل، تباه او برباد یې کړل، نیست و نابود یې کړل. تاسو خو یو وار د هغو واقعیتونه او د هغو قیسې ولولئ چې ولې الله هغوی تباه کړل. نن ورځ چې په مصیبتونو کې، په بدبختیو کې او په کړاوونو کې مسلمانان په اسلامي ټولنه کې راګیر دي، دې مسلمانانو الله هیر کړی، د الله وینا یې هیره کړې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې هیرې کړې دي، نو الله ځکه دوی په مصیبتونو او په فتنو کې ګیر کړي. الله فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همدارنګه الله رب العزت په سورة شمس کې 9 آیت نه تر 10 آیته پورې فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. الله فرمایي هغه چا چې د خپل نفس تزکیه یې وکړه، د خپل د خواهشاتو تابع نشه، پاک لمني یې غوره کړه، په رښتیا سره هغه بری وموند. او هغه کسان چې د خپلو خواهشاتو او د خپلو هواو تابعداران شول، د خپلو نفوسو تزکیه یې ونه کړه، هغوی ناکام او برباد شول. یعنی ناکام شو هغه څوک چې هغه یې لاندې پټ که. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي له خاورې سره د نفس ګډولو معنا دا ده چې سړی خپل ځان په ګناهونو او بدبختیو کې اخته کړي. نو که غواړئ درنو ځوانانو چې د خپلو نفسونو تزکیه وکړئ او الله رب العزت څخه په آخرت کې په اوچته غاړه باندې ودرېږئ، نو راشئ بدلمني پرېږدئ، پاکلمني غوره کړئ. ځکه هغه کسان چې په بدبختیو او په بدلمنیو کې اخته دي،
الله رب العزت د هغه نسل دغسې فاسد روزي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی 3 کسان داسې کسان دي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت ورسره خبرې نه کوي او الله رب العزت به دوی ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. همدارنګه الله رب العزت دوی د ګناه نه نه پاکوي او دوی لپاره دردناک عذاب دی. په دې 3 کسانو کې یو کس هغه بوډا زناکار دی چې ګیره سپینه شوې اما بیا هم د فحشا او د بدبختیو او د ګناه نه لاس نه اخلي. د سپینې ګیرې نه الله رب العزت حیا کوي اما دا فاسد په داسې بدبختیو کې اخته دی چې د خپلې سپینې ګیرې او سپین تار نه حیا نه کوي، بیا هم په فساد کې اخته دی. نو بوډا زناکار چې په فساد او په فتنه او په بدبختیو کې اخته یي، الله به د آخرت په ورځ ورسره خبرې هم نه کوي. الله رب العزت به د رحمت په نظر باندې هم ورته نه ګوري او نه به د ګناهونو نه پاکوي بلکې د الله په عذاب او په لعنت کې به ګرفتاروي. همدارنګه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل زه پر خپل امت باندې له دې خبرې نه ډیر ویریږم چې په هغوی کې د لوط علیه الصلاة وسلام د قوم ګناه خپره نه شي. څه حالات، څه په بدبختیو کې اخته یو. الله رب العزت هم ویر کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ویرې کړي دي ټول ژوند په غفلت او په بدبختیو کې تیرو. آیا په دې سوچ او فکر کې کله شوي یاستو چې مرګ موږ ته راځي او موږ به په قبر کې ایښودل کیږو، هلته به په خیرورونو خاورې په موږ باندې اچول کیږي، هلته نه بالښت شته، هلته نه کمپله شته او هلته نه فرش شته نه چراغ شته. الله به موږ ته 2 ملکې رالیږي، زموږ نه به پوښتنې کوي، غیر زموږ د عمل نه به هلته څوک موږ ته په کار نه راځي. دا سوچ هم کله کړی؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هلاکوونکي شیان دا دي. رسول الله ورپیژني هغه بخل چې د بخل اطاعت وشي، هغه خواهش چې د هغه خواهش پیروي وشي، او دا چې سړی په ځان خوښونه کې اخته شي، په ټولنه کې لاندې خلکو ته ټولو ته ښکته باندې ګوري او ځان په ټولو باندې لوړ ګڼي. که یو سړی بخل کوي او که یو سړی د خپل خواهشاتو تابعداري کوي، که یو سړی کبر او غرور کوي، بخل او کبر او همدارنګه د خواهشاتو تابعداري انسان هلاکوي، د الله په عذاب او په بدبختیو کې گرفتاروي. نه درنو ځوانانو، راشئ د الله رب العزت پیغام واورئ، قرآن ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع وکړئ چې یو ځوان چې په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي د هغه مسئولیت څنګه دی او په کومه طریقه باندې باید ژوند وکړي. یو ځوان راځي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس ته او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله زه مسلمانېږم خو په یو شرط سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تی پوښتنه کوي چې ستا شرط څه شی دی؟ هغه ورته وایي چې زه د زنا نه نشم صبرېدلی، نو ماته په زنا کې اجازه راکړه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غواړي چې دا ځوان ووهي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا څنګه خبرې کوي، ادب نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه څه ورته مه وایي، ما ته یې رانږدې کوي. هغه چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا ته خوښ ګڼې چې ستا مور سره زنا وشي؟ هغه ورته وایي هیڅ کله نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا ته خوښ ګڼې چې دا کار ستا خور، ستا خورزې، ورېرې او خاله سره وشي؟ هغه ورته وایي هیڅ کله نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته چې د زنا اجازه غواړې هغه به هم د چا خور، مور او لور او خورزه وي، نو بیا ولې؟ هغه توبه وباسي، مسلمانېږي او در ژوند تر پایه پورې اخلاقي فساد ته پښه نږدي، هغه طرف ته نږدې کیږي نه. نو درنو ځوانانو، د خپل میندو عزت په سترګو کې ونیسئ، د خپلو خویندو عزت په خپلو سترګو کې ونیسئ، د خپلو خورزو او ریرو او د خالګانو د عمګانو عزت په خپلو سترګو کې ونیسئ. کله به هم بدلمني ته مخه ونه کړئ.
او هغه کسان چې په بدلمني کې اخته دي هغوی نه خپل عزت پیژني، نه د خپل میندو عزت پیژني، نه د خپل خویندو عزت پیژني او نه د خپلو اقاربو عزت پیژني. راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین باندې وکړئ، ځانونه د خپل دین او د اسلام خادمان وګرځوئ. د صحابه کرامو رضی الله عنهم سیرت مطالعه کړئ. الله دې موږ د دین او د اسلام خادمان وګرځوي. په همدې هیله قدرمن اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بدکاري ډیر ناوړه او خطرناک کار دی، ځکه هغه کسان چې په بدبختیو، په فساد او په منکراتو کې اخته دي هغوی نه اخلاق لري، نه یې په ژوند کې سکون وي او نه د خلکو په وړاندې کوم درنښت لري، بلکې د خلکو په سترګو کې هغوی سپک، ذلیله او رسوا وي. نو د خلکو په سترګو کې چې داسې سپک دي، آیا د الله رب العزت په نزد به دا کم مرتبه ولري؟ هلته به څومره سپک وي. الله رب العزت په سورة اسراء کې 22 آیت کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء السبیلا. الله رب العزت فرمایي زنا ته مه نږدې کیږئ، اخلاقی فساد ته مه نږدې کیږئ، ځکه هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده. همدارنګه الله رب العزت په سورة فرقان کې 88 آیت کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې له الله رب العزت نه پرته کوم بل معبود نه بلي بلکې یوازې د الله عبادت کوي، هغه نفس په ناحقه نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي، خو هر هغه څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپلې ګناه بدله عمومي او د ګناه بدله څه شی ده؟ په جهنم کې سوځېدل. راشئ د خپلو خویندو او د خپلو میندو عزت ته وګورئ، د خپلو خویندو او میندو عزت ته په خپلو سترګو کې ځای ورکړئ، ځان د بدلمني نه بچ کړئ، پاک لمني غوره کړئ. ځوان باید تل لپاره د الله د دین خادم وي او په خپلې ځواني کې د الله رب العزت عبادت ته مخه کړي تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ودرېږي. اما نن ځوان د خپلې ځواني د مسؤلیت احساس نه دی کړی، خپل موقف یې نه دی پیژندلی. د ځوان او د یوې پیغلې ترمنځ تفکیک او تمیز نه کیږي، نه جامه د ځوان جامه، نه اخلاق د ځوان اخلاق او نه یې کردار د یو ځوان کردار. په غاړه کې ځوانانو د ښځو په شان لاکتونه اچولي، په لاسونو کې ځوانانو د ښځو په شان بنګړي او کړۍ اچولي دي. دا خو لا پرېږده چې ځینې مخنثانې بیا د خپل ویښته راټولوي او د ښځو په شان په هغه کې قیتاک یا په هغه کې تار تړي. دا ستا ځواني ده؟ دا ستا عزت دی؟ دا ستا مروت دی؟ نه ته ډېر بېغیرته یې، د خلکو په سترګو کې ډېر سپک یې که دا کارونه کوي. له حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د 4 خبرو نصیحت وفرمایه. اول دا چې له الله رب العزت سره شرک مه کوه. دویم دا د کم سړي قتل چې الله حرام کړی وي هغه مه وژنه.
دریم بدکاری او زنا مه کوه دې ته مه نږدې کیږه څلورم دا غلا مه کوه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی وایه وړه چې د دنیا او د آخرت ژوند دې ښایسته شي او که د دې ونه دې مخ واړو هم په دنیا کې ذلیل او هم په آخرت کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من پوښتنه کوي یا رسول الله تر ټولو لویه ګناه کومه ګناه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تر ټولو لویه ګناه دا ده چې خپل زوی له دې امله ووژني چې په لیدو سره په ګډه در سره ډوډۍ وخوري عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیا ترې وپوښتل تر هغې وروسته کومه ګناه لویه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا چې د خپل ګاونډي له ښځې سره اخلاقي فساد وکړي نو که د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناهو ته متوجه شو او د الله رب العزت کلام ته متوجه شو او وابورو چې الله او د الله رسول د زنا او د بدلمني په هکله باندې څه وایي الله رب العزت په خپل کلام کې د زانی او د زانیې جزا هم بیانه کړې ده تاسې سورة نور وګورئ الله پکې فرمایي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله رب العزت فرمایي زناکاره ښځه او همدارنګه زناکار سړی له دواړو نه هر یو 100 درې ووهئ چې کله دوی تاسې وهئ د الله رب العزت احکام په هغوی باندې تطبیقوئ نو د ستاسې د زړه رحم او ترحم دی د الله در احکامو معنی نشي چې په دې باندې تاسو رحم وکړئ که تاسې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یوه ډله موجود وي چې ټولې وګوري چې دا زانی او دا زانیه ده سید قطب رحمه الله فرمایي دا څومره غټه خبره ده چې الله په زناکارو باندې د رحم نه کولو حکم کړی دی چې تاسې په دوی باندې رحم مه کوئ او ترڅنګ دا خبره هم کړې چې زناکارانو ته د سزا ورکولو پر مهال دی د خلکو یوه لویه ډله موجوده وي تر څو هغوی د زنا کولو جرأت ونه کړي او په زړونو کې ویره پیدا شي او اسلام ځکه زناکارانو ته دومره سخته سزا مقرر کړي چې په خلکو کې حیوانیت پیدا نشي دا د حیوانانو کار دی دا د هغو خلکو سزا ده چې هغوی محسن نه وي او که محسن وي بیا د هغو سزا رجم او همدارنګه سنګسار دی څومره سخته او له سپکاوي ډکه خبره ده چې د زناکار جامې ترې وویستل شي او بیا په درو ووهل شي او له هرې درې سره داسې احساس کړي چې ګوندې سا یې اوځي او له دې سربیره خلک هم پرې خاندي او خلک ورته ګوري الله رب العزت دې موږ او تاسې د شیطان له شره وساتي شیطان یوازې پر دې اکتفا نه کوي چې سړی په بدکاري کې اخته کړي او نور غلی کینی شیطان له بدکار انسان سره د فوټبال په څیر لوبیږي او په لواطت کې هم اخته کوي لوتی انسان په دنیا کې انسانی شکل لري خو په آخرت کې به څیره بدله وي الله فرمایي فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس نو د هغه حالت د سپي په شان شو که ته پرې حمله وکړې هم ژبه رازوړندوي او غاپي او که پرېږدې هم ژبه رازوړندوي او غاپي د بلعم بن باعوره حال الله بیانوي او لوتی به الله رب العزت د آخرت په ورځ اور ته غورځوي سورة تور کې الله 14 آیت کې فرمایي اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون زی اوس په دوزخ کې دننه وسوځئ که تاسې صبر وکړئ او کې ونه کړئ ستاسو لپاره یو شانته ده تاسې ته همغسې جزا درکول کیږي لکه څنګه چې تاسو عمل کوه افسوس دی چې مسلمان نن د بېحیایي دې حد ته رارسېدلی په داسې حال کې چې موږ تر ټولو غوره امت یو د خلکو د لارښوونې لپاره دنیا ته رالیږل شوي یو خو نن د مسلمان د حالت په لیدو سره انسان ته ژړا ورځي خلکو هغه د خپل حقیقت هیر کړی چې الله د څه لپاره زه پیدا کړی
که مسلمانو ځوانانو ته دا خبره معلومه شي چې زموږ مشري زموږ په خپلو لاسونو ضایع شوې ده نو کیدای شي چې د الله لور ته متوجه شي. الله رب العزت د لوط علیه السلام قوم ته څنګه جزا ورکړه؟ الله په سورة هود کې 2 آیت کې فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت راورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه او پر هغوی مو د پخې خټې د تیږو باران ووروه. الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړه چې کله له بیخه را وباسه. جبرائیل علیه السلام په خپل یو وزر سره اوچت او تر آسمانه پورته که تر دې چې د آسمان په رښتو یې د څارویو غږونه واورېدل او بیا یې له هماغه ځای ځمکې ته را وغورځول. الله وایي وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. دا تیږې د دنیا د تیږو په څیر نه وي بلکې پر هره تیږه د ګناهګار سړي خپل نوم لیکل شوی و. نو که اوس دا امت هم همدا ګناه وکړي لرې نه ده چې په همدې عذاب به الله رب العزت اخته کړي او الله رب العزت جزا ورکړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې باید فاعل و مفعول دواړه ووژل شي. علامه شوکانی رحمه الله فرمایي چې د لواطت سزا باید همدا وي چې نور خلک ترې عبرت واخلي او د دې ګناه کولو جرأت ونه کړي. فاعل و مفعول باید دواړه ووژل شي. نو راشئ درنو ځوانانو د خپلې ځواني موقف وپیژنئ او په دې پوه شئ چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې څه مسؤلیت لري. د خپلې ځواني ساتنه وکړي الله به در باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله دې موږ ته د دین لاره راوښي هغه لاره چې په هغې باندې موږ جنت ته رسیږو هغه لار نه چې په هغې باندې موږ جهنم ته ځو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. کړل ورک ټول جنجالونه پالونکې ځوانا ای د اسلام پالونکې ځوانا د ځان په وینا دې کړل ورک ټول جنجالونه